بسم الله الرحمن الرحیم. اکسل کې نن چې د ټریم او ریپټ فنکشن وایو. ټریم فنکشن څه کار کوي؟ دا که چیرته تاسو سره یو ټکست کې زیات سپیس موجود وي نو تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره هغه اضافي سپیس ترې ختم کړئ. مثال لیکئ چې افغانستان سپیس ډیر وکړو is a beautiful country. دا مو ولیکه ډېر زیات سپیس پکې دی، زه غواړم چې دا سپیس ته ختم کړو. نو مساوي دلته ولیکو مساوي ټریم او ټکس ورته سلیکټ کړو، انټر وی. کله چې انټر کړو هغه اضافي سپیس ته ختم شو مکمل. نو په دې طریقې سره د ټریم فنکشن نه استفاده کولی شو چې په ټکست کې اضافي سپیس ختموي، یو سپیس پکې پرېږدي. بل د ریپټ فنکشن نه. ریپټ فنکشن غواړي ته یو څه تکرار کړي، نو د تکرار دپاره استعمالیږي. مثال زه دلته لیکم مساوي ریپټ، راځو ورته لیکو ټکست. مثال زه ورته لیکم چې فرضاً ماته دلته به لږ سپیس ورکړو، خان تکرار کړه، بیا ډبل کوټ کاما، څو کرته تکرار کړي. مثال زه ورته وایم چې 15 ځله، انټر یې پورې خان یې 15 ځله موږ ته تکرار کړه، هر څومره چې تاسې ورته لیکئ. یا یو بل مثال ته دلته عددونه لیکلي، داسې یو ګراف شکل جوړئ. ته غواړې چې دا یو ګراف جوړ کړې، نو دلته ولیکئ مساوي ریپټ. دلته به راشي ټکست به ولیکئ څه تکراروي. مثال زه ورته وایم چې ما ته دا آی تکرار کړه، ډبل کوټ کاما، څو ځلې تکرار کړه. دغه سیل کې چې څو عدد لیکل شوی، څو نمبر، د همدې په اندازه یې ما ته تکرار کړه. دې ځای نه به کلیک وکړو، دغه فنکشن چې دا په دې نورو باندې اپلای کړو، داسې ډرایګ وي. ګورئ په هماغه اندازه که چېرته دې کې موږ تغیرات راوړو نو په هماغه اندازه به دا موږ سره تکرار راځي داسې. نو د ریپټ فنکشن نه په دې ډول استفاده کولی شو.